د مالیې وزارت د دولتي املاکو لوی ریاست له لوري د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ نساجي فابریکې ته مخامخ د 325 جریبه غصب شوې ځمکې له تثبیتولو وروسته 50 جریبه یې له غصب څخه راوګرځول شوه او د پاتې ځمکې په بیرته راګرځولو کار روان دی. د مالیې وزارت اړوند یاده ځمکه چې کلونو راهیسې د یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې وه، پکې غیر قانوني کورونه جوړ شوي وو چې د سیمې د اوسیدونکو په غوښتنه یاد کورونه ړنګ شول او ځمکه د غاصبینو له واکه ووته. تر دې حده پورې انشاءالله هغه د کلي د صفا کېدو کار په خیر باندې روان دی. تاسې یې وینئ، نو انشاءالله العزیز دلته به د بیا رغونې داسې یو پروژه تطبیق کېږي چې توسع اشاري هم پکې راسي او زموږ د کابل ښار چې نفوس یې ډېر زیات دی او ساحه یې ډېره کمه ده، نو دلته به انشاءالله العزیز داسې یو پروژه تطبیق کېږي چې ښار ته هم پکې ګټه ورسېږي، توسع اشاري هم پکې راسي. د دغه ځمکې په غصبېدو سربیره په یاده سیمه کې د یو شمېر فرصت طلبه اشخاصو له لوري غیر قانوني کړنې هم ترسره کېدلې چې د سیمې اوسیدونکي یې اندېښمن کړي وو. د یادو کورونو له ړنګېدو سره په سیمه کې د هر ډول فساد مخه ونیول شوه او د خلکو لپاره بشپړ امنیت رامنځته شو. خیر دې چې امارت اسلامي موږ ته 2 لکه روپۍ موږ د دې دپاره تخصیص ورکړی دی او دا موږ کنه سواتو راولو، دا به وران کو او بس نن هغه خپل وعده پوره کړله. 3-4 ځلې موږ ورغلو خپل وزارت مالیې ته، د معین صاحب سره وکتل، د مفتي صاحب سره وکتل او ډېرو دغه ورته وکړه، بیا ویل چې دا به موږ د خیره سره تاسو ته ورکړو. نن دوی خپله وعده پوره کړه او راغله او بس درګرد یې ورانۍ خیر دی چې موږ ډېر خوشحاله یو. په دغه ځمکه باندې به ټولګټې پروژې پلي شي چې ورسره به د سیمې د آبادۍ ښکلا او پراختیا ترڅنګ یو شمېر هیوادوالو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت د دولتي املاکو لوی ریاست د دولتي املاکو د غصب څخه د مخنیوي، له املاکو څخه د ښې ګټې اخیستنې، د ملي عوایدو د ډیرولو، روڼتیا رامنځته کولو او د دولتي املاکو د غوره مدیریت چارې ترسره کوي.